سلامونه تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ، روغ جوړه خوشحال به وئ. یو ځل بیا زه غزال نظري سره د خپل ګران همکارې ایلین جان ستاسو په وړاندې چوپړ کې حاضره یم. نو خدای دې وکړي چې دغه خپرونه به ستاسو ډېر ډېر خوښ شي او لاړ شئ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ایلین جان ته هم سلامونه او نیکې هیلې. جوړ په خیر، څنګه یې؟ سلامونه نیکې هیلې. شکر دی، خوشحاله اوسئ. اختر په خیر تېره شوه؟ خیر شي، خوشحاله په خوشحالۍ تېره شوه. ښه شکر. چېرته لاړې؟ څه دې وکړو، څه دې ونه کړو، څنګه و اختر؟ څه کالې؟ ښه وه، خو دا نه خاص هغه مسجد پخواني چې وې هغه نه وې. لکه مخکیني خوندونه مزې نه وې. هغه پکې نه وې چې تګ راتګ فیملي سره مثال هغه خوندونه هغه خوشحالانې پکې نه وې. دا ولې؟ وجه څه ده؟ بس زما فیملي مسأله د ژوند لري، هغوی دلته نشته، بهر دي. نو بس یوازې اختر و هغه هم تاسو سره او نورو دوستانو سره. لکه بیا هم خوشحاله یم چې ته زما په څنګ کې ده ماته. او بس تل خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. ښه ګرانو کتونکو، زه به ایلین جان نه هم دغه پوښتنه وکړم اول چې ایلین جانه خو تاسو مخکې خپرونو کې لیدلې وو، ما دومره نه ده څېړلې، که دا پوښتنې مې هم ترې نه و کړي. نو نن غواړم چې ایلین جان نه پوښتنه وکړم چې کابل کې اوسېدله، د کابل اختر څنګه وه نسبت په دې چې اوس پښتونخوا کې اختر دې ولمانځله، نو کابل کې اختر څنګه وه؟ یا کابل کې هم ډېر ښه وه، لکه هلته هم اختر ډېر خو خپلو پردي هر څوک پکې و. دلته هم شکر دی دوستان دي الله ژوندي لري ټول شته دی، خو لکه هغه خپلوانو سره چې تېرېږي هغه پکې بېله خوند دی. ښه، هلته به تا اوله ورځ د اختر کې څه کوله؟ چا کره بتلې؟ چاته به د اختر مبارکي پیله ورکوله؟ نو دا کیسې لږ راته وکړه که نه. پیله پلارجان به وه، نو چې کور کې هغه به اختر مبارکي هغه هم لکه چې ماشومتوب کې یادوم، نو پلار به وه چې جومات ته به څنګه راتلو، اختر مبارکي وي، عیدي وي او دا څیزونه. چا نه هم چې پوښتنه کوم چې مطلب اول ورځ د اختر وي نو تاسو چاته اختر مبارکي ورکوئ، چاته نه، هغه ټول دغه یو خبره کوي چې پلارجان ته. نو چې د چا پلار ژوندی وي نو تاسو یې قدر وکوئ، عزت یې وکوئ، د هغې په قدر پوه شئ. که خدای مه کړه الله مه کړه زما په رنګ کې تاسو خپل پلار د لاسه ورکوم، بیا به تاسو ډېر ارمان کوئ چې لکه مونږ په خپله هم چې کله زما پلارجان به مونځ ته تله، واپس به مونځ نه راتلله، نو مونږ به ډېر زیات خوشحال وو، اختر مبارکي به هم کوله، بیا به هم مطلب عیدي ته یې غوښتله که نه، هغه ټایم ډېر مزه کوي که نه، چې هغه ورته وایي چې واله دومره بس دي که نه، ته ورسره نور هم چیړ کوې که نه چې نه دا کمې دي نور هم ماله راکړه. بعد د هغې نه بیا پارک ته شي، خپلوانو کره شي، حتی نیا کره څوک لاړ شي دا پکې بېله خوند. نیا دې ژوندۍ ده؟ شکر دی ژوندۍ ده. د پلار طرف ته ژوندۍ ده، خو د مور طرف ته الله دې وبخښي. الله دې وبخښي. ښه، نو نیاګانې واقعا ګران وي که نه، خو ځینې نیاګانې وي هغه خپل هغه لمسو ته یا مسیانو ته ډېر زیات مینه ورکوي که نه، او ځینې وي ډېر زیات غوسه ناک وي. زما رنګ کې که زه نیا شم که نه خپل لمسي به درز وغوبل ولې چې سمه مطلب غوسه ناکه یم که نه. اوس په دې ټایم کې دومره غوسه ناکه یم، هغه ټایم خو بیا لکه مطلب بسې زړه شم او مطلب هغه زور ځواني ختمه شي، مطلب غمونې دا سړیتوب هم الله دې نه کړه پیله، خو چې ستا سړیتوب هم ډېر به مسته به وي. مسته به وي. زه مسته یم ولې؟ زه غوسه ناکه یم مړې څه کې. غوسې کې هم دا اکثره غوسې چې کوي هغې کې هم لکه د چا خبره نازونه پکې شته. مسته خوایي مسته مې لیلا د زوروره شانت ده. ښه، نو سلمان ماته وایي چې ته مسته یې. مسته نه یم، زه غوسه ناک یم، تاسو ټول رانه په تنګ یې دلته څه کېږي؟ هغه غوسې کې دې نازونه دي، هغه خوند کوي. غوسه کې مې نازونه دي. غوسې کې نازونه او یو وي نازونه دي، بله وایي چې مستیانه دي. ښه بیا خو ډېره ښه خبره ده. مکس اچار دی بس څه کوې مه کوئ، ګوره بیا به غرور کوم، بیا به ډېره مغروره یم، ښه بیا به تاسو نه پېژنم. دومره مې تعریف مه کوئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ ایلین جان. نو دا راته ووایي چې خوراک کې د څه ډېر زیات خوښېږي، چې ستا مینهوال هم دی نه پس به پوه شي که نه چې خوراک کې ایلین څه خوښوي. کیدای شي چېرته انویټ درته راشي او مطلب هغوی پوه یې که نه چې والله ایلین ته دا څیز ډېر کو دا وغواړو. نو ستا څه خوښ دی خوراک کې؟ د چا خبره وي، زه بېکبره یم، خو خاص مې چې خوښ دی بریاني مې خوښ دی. بریاني دې خوښ دی؟ زه بیا خو د 1900 لوبو هم کېږي مینه بیا پرې ډېر خرچې مه کوئ کتونکو. چې ګرانې وي چې د خوړلو نه وي او په زړه ونه لګېږي دا خو ده. نو
په دا لکه چې ارزان هم دي خو بیا مې زما خوښ ستا خوښ دي زه بیا خو اقتصادي ده ګرانو کتونکو نو په فروټو کې دې څه خوښېږي اوس نه وایي چې کباب نه سټابري سټابري دې خوښ دي نو شي جان غواړې درته وغواړمه یو 100 روپۍ به درته وغواړمه خیر دی ډېر نشم غوښتلی خوشحاله اوسې دا چې دې ویله نه غواړې نه سلما ته یې غواړې سلما یې غواړې خو تا چانس میس کو ګوره ښه زه ګپ نه لګوم ګوره رښتیا سیریس راوړې مې د پرس دې ډک دی ښه آیلین راشه یو جالبه خاطره خپل د ژوند یو جالبه خاطره کتونکو ته ووایه داسې تر اوسه چې غټ وړی شوې یم خو خاص خاطره جالب مې نشته دی خو هغه پیلنی زما خپرونه چې تاسو سره وکړه نه که څه نو هغه تاله ماله هغه راکړو خجور څه دی هغه تاسو ماله راکړو نو ما وی چې دا خواږه ده هغې پورې ما سم ډېر خندلي دي که نه چې حد نه زیات دا زما جالبه لکه خاطره په دا ده پیله خپرونه کې ما تاسو ته بلکل ګران کتونکو د آیلین جان ما سره روژه کې پیله خپرونه وه لکه بلکلي فرست ټایم چې کمرې مخته راله ډېره زیاته مشکله هم وي نو ما ورته مطلب اذان وشو کجوره مې ورله ورکړه نو ما ورته زه ورته ویم چې خوند کوي نو دا لکه د ماشومانو رنګ کسې معصوم شانتې ما ته وایي خوږه ده وایي ډېره مطلب کجوره خو اصلا خوږه نو دا دومره ښایسته په معصوم څېره انداز ما ته ویلي وایي خوږه ده ما وایي ښه خوږه ده نو پس ته بیا ما خپرونه ایډیټینګ کولو دی وایي چې دا کټ کمال دا ما ته دومره خوند راکو نو مطلب هسې خوندور شانه ویل که نه لکه د ماشومانو رنګ کې څه معصوم وایي خوږه ده مالنوشي جان هغې پورې ما سم ډېر خندلي خو لکه دا جالب ترین دا وه ما ته بلکل ښه آیلین جان دی نه پس غواړې چې څه وکړي میډیا کې فعالیت وکړي که نه څه بل کاروبار یا څه مصروفیت لري خاص مصروفیت نشته بس غواړم چې میډیا ته راشم د میډیا ژوند لکه خبره ټرای کوم مطلب اوس فلحال ټول د میډیا ژوند را روان دي راځي نو نه پوهېږم یو نیم خو مطلب نطاقان شو ژورنالیزم شو یا هم فعال مدني میډیا کې خو نن سبا هر څوک خوښوي میډیا ډېر زیات نه پوهېږم څه دي خو به چې میډیا نه څوک غلط استفاده وکړي غلط استعمال دی که ته ښه استعمال کړي ښه دی بلکل که ته ترې سم استفاده کې یا مطلب یو سم څیز جوړی یو چې مطلب هغه خلکو ته یو پیغام یو څه مطلب زده کړي یو پیغام شانتې وي نو نن سبا خو لایفونه هم تاسو کتلی وي هغه کې مطلب لکه ناسور دی معاشرې لپاره ناسور دی خو الله دې هغه خلک ته هدایت ورکړي موږ څه نشو ویلی د هر انسان خپل لایف خپل ژوند هغه موضوع باندې نه غواړم خبرې وکړم نو آیلین جان دا راته ووایه که نه چې میډیا ته راغلی څه احساس لري زړه کې خوشحالي که نه خفه یې څه احساس لري خوشحاله یم واقعیت خبره یې که نه میډیا ژوند ته چې زه راغلم خلک ښه مې سوچ وکړو چې یاره لیدلې مې ده چې خلک څنګه دې ژوند استعمال واغوستیا د میډیا که نه نو هغه شاته ما تصمیم ونیو چې زه به هم راشم ځکه ما ته یې ښه ولیدل که بد مې ترې لیدلی بیا به مې چې نه خو اوس هم چې راغلی یم د روژې نه وروسته شو ښکاره روژه نه څومره ټایم شو بس تر اوسه پښیماني نه دی راغلی زه شکر دی الله دې وکړي چې داسې مخکې هم پښیمانه نه شي او الله دې کامیاب لره انشاءالله همداسې په عزت کې اوسې مطلب میډیا کې هم اکثر خلک وي چې والا میډیا کې دا او دا خو که میډیا هم داسې یو شی دی که ته خپل عزت وغواړې با عزته هم پاتې کېدی شي خو ځینې دي دغه میډیا نوم یې هم شرمولی دی الله دې ورته هدایت وکړي خیره خو زه نشم کولی نو آیلین سندرو سره شوق لري او که نه چې کله واوري او کله ځان سره زمزمه کې شوق مې شته د چا سندرې ډېر اوري خوښې والله دا مې خاص نه دی هغه کړی چې د چا سندرې وي که نه کوم سندرغاړی خو بس کوم چې مخې ته راغی بس کار کوم یا ترکاري هسه بس میکونه مې لګولي دي بلوتوث بس اورم هغې کې بس کارم خوند راکوي ښه داسې او کله مطلب جارو کوي او کله ورسره ډانس کوي او کله څه داسې کله شوي دي چې کله مور راپسې اواز مې کوي والله که زه واورم چې ته څه وایې ښه نو داسې شوی دی چې کله جارو کوي او جارو کوي دې ورسره ډانس هم وکړي داسې شوی کله شوی دی شوی دی مسته خو ده ته ووایه یار ما له خو دغه چل هم نه څوک بیا ماشوم وایي مړ هغه لوبې تا کولي ته نه پوهېدې هغه ډانس نه هغه لوبې وې ښه څو کاله مخکې بلکل ښه تراشه هغه سندر چې ستا خوښ دی لږ شانتې زمزمه که راته ګورمه چې د آیلین غږ څنګه دی نه راځي ښه زه یو ټوکه وکړم موږ ته
خاص مې ذهن کې نه دی. سره ذهن کې بیا راځي زه دغه بل ځلې بیا به ګورم چې یا ټوکې وي یا شعر وي یا سندرې وي. الله دې خیر کړي. بیا به راته ووایي. اوس مې خاص ذهن کې نه دی، اچانک هغه شو تپوس. ښه وایي ستا فرمایش ما پوره کو، ستا فرمایش ما پوره کو، تورې جامې په ګرمي چا اغوستې دي نه. دا د چا فرمایش و که نه په خپل خوښه دې واچو؟ دا چا فرمایش؟ د چا فرمایش و؟ دا جوړه چې ما کړې وه دا ما د مور فرمایش وه. د مورجانې فرمایش وه. د مورجانې خیر چې د بل چا فرمایش نه وي. شکر دی هغه لا نشته، هغه لا نشته، لا نه دی پیدا شوی. نه دی پیدا زه خیر غم وکړو پیدا وشي ورو ورو، نو خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. او ګرانو کتونکو تاسو نه هم نړۍ مننه کوم، ښایسته ښایسته نظرونه کمنټس راکوئ. نو انشاءالله یو ورځ به خاص سپیشل ستاسو کمنټس پړه کوم، وایم به چې تاسو ماته څه نظریات راکړې ده او ډېر جالب خبرې کړي دي ماته. نو زه ډېر زیات مطلب خوشحالېږم هم، نو خفه شوی نه یم، غم مه کوئ ښه. نو غواړم چې ورځې خاص سپیشل یو خپرونه جوړ کړم ستاسو د کمنټس په باره کې چې تاسو ماته څه ویلي دي، او یو ماته ویلي چې تاسو ته ټوله عیدي مطلب کالدار میلو شو، نو چا افغانۍ یا ډالر در نه کو درته. نو موږ پښتونخوا کې پراته یو، موږ ډالر پیژنو چې ډالر څه رقم ده، کواره یې موږ نه هیر ده چې څه رقم ته ده. افغانۍ هم دغه شانتې، ولې چې ډېر ټایم وشو افغانستان ته هم نه یم تللی، نو نه مې افغانۍ لیدلې نه مې ډالر لیدلې. اوس که ته افغانستان کې وای شاید افغانۍ به ته میلاو شوی، که بهر امریکا کې یا بهر چېرته بل چاته وي نو هغه ډالر وي. ډالر خو د هر ځای په مطابق هغه پیسې ورکوي که نه. نو اوس خو دلته نه کېږي چې موږ ته څوک ډالر راکړي یا موږ ته لاړ شي او که نه. خو ډالر چې وی خو دلته بلکلي پیدا کېږي نه ډالر. هغه کوارې یې رانه ورک د دوستانو تاسو هغه تصویر یې راته ولي چې دغه ډالر څه رقم ته دی که نه. او دومره پوهېږم چې غټ غټ ویښته دي تصویر باندې نور نه پوهېږم که څنګه که نه. ها دې نه پس به څه کې مطلب کور کار به کوې او که نه کوې. اوس خو میډیا ته راغلي، مطلب څوک چې میډیا ته راشي بیا د کور کارونه نه کوي. ته څنګه؟ والا کور کار مې کوم ولې نه خو څنګه نوکر وې وساته ځان ته. لا خو اوس کومه د کور کارونه دي، داسې نه دی میډیا ته راغلم بس کار پرې ما خوراک هغه اینځلو خو شته. ښه نو ښه خبره ده. ځینې وي که نه چې میډیا طرف ته راشي بیا وایي چې زه خو کور کار نه شم کولی، خو شکر الحمدلله دغه عادت ما کې نشته. نو ما پیله نه کوله، ښه ماشومتوب نه ما کار نه کولی، تر څو چې زما خویندې وي مورجانه وه، بیا لکه مطلب بابیګانې شوې، بیا زما بله خور شوه. نو الحمدلله نو زه به تاسو ته خو معلومات شته چې مطلب مکتب ته بتلم، جوب ته بتلم، کورسونو ته بتلم، نو کور کې به زه نه وم الحمدلله. د کور کار چلم نه راځي. خو زما لکه خبره که نه سکول شوه بیا د کور کار شو بس ختم نو بالکل. او نو انشاءالله خیر دوستانو کتونکو زموږ به ډېرې خبرې وي انشاءالله دې نه پس. موږ چې څومره هم خبرې وکړو بیا هم خبرې نه ختمېږي، لکه واړه هم شور ماشور کوي، دماغ یې راته درد ښه کتونکو نو دا وه د نن ورځې خپرونه چې علیم جان سره مې وړاندې کړله. سلما جان نه هم ډېرې مننه چې کیمرامیني راته وکړل، نه پوهېږم چې ښایسته یې کړې او که نه، خو بیا هم ته یې مننه. ایلین جان ډېره زیاته مننه. کتونکو ته څه ویل لري؟ ښه څه ویل نه لرم، بس ژوند دا خبره ده که نه چې ژوند ټول غمونه دي، دې نه چې په خوشحالۍ کې ورځ تېر کړي ښه دی، چې په غم هم تېر کې تېرېږي او که په خوشحالۍ هم تېر کې تېرېږي. بس دې نه چې خوشحاله اوسئ. هغه بل یې چې غم کوي، زه خو غم هم نه کوم، تاسو هم غم مه کوئ. غم چې وي دنیا ټوله زرجانې ټول دنیا اوس د غم شو، ټول ټینشن دي، ټول سوچونه دي، بس هغه چې په خوشحالۍ هم تېر کې تېرېږي. دنیا د غم نه دی، ته په خپله دغه غم ځان له ورکړې که نه. او یو متل دی اول ځان دی بیا جهان دی. اول باید انسان ځان ته سوچ وکړي که نه چې دغه ټوله دنیا ټینشن شي که نه، غزال پې خبر هم نه دی، بس خپل خوبونه ډزومه. خبره دې صحیح ده، لکه بیا هم چې څنګه انسان ځان خوشحاله سو پرېږدي چې بل چا هغه چا خبره هغه ګاونډي شي خپل شي پردی شي چې په ارام دې پرېږدي بیا به څه کوې. مهم دا ده بالکل چې د هغوی هر څه وایي بیا هم ته د هغوی خبره نه منې، بس په خوشحاله خیر ټینشن مه کوه، ته لا ماشومه یې چې غټه شي بیا پوهېږې. ښه ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه. نن خپرونه کې بیا هم ایلین جانه داسې وه لکه میلمنه، خو نه پوهېږم چې دا میلمستیا به یې کله ختمېږي. ځان داسې میلمه حسابوئ، کوربانه نه حسابوئ. خو ځه خیر سیټ به شي ورو ورو. ښه وختونه ښې شېبې. الله حافظ. بای.